الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. مثل العلم مثال ده علم لا ينتفع به چې داغینا فائدہ نه رسیږي كمثل كنز پرشان د مثال دی او خزانه دی لا ينفق منه في سبيل الله چې داغینا خرج نه کیږي د الله په لار کې. مقصد د حدیث داره سرنګ چې د انسان سره مال وي او هغه د الله په لار کې نه خرچ کوي، خاص کر لکه د زکات نه ورکوي، نو دا انسان د سزا مستحق دی چې په آخرت کې به زکات نه ورکوونکي ته په غاړه کې عمر په شکل کې دا مال واچولی شي. نو مقصد د حدیث دا چې همدارن یو سړی عالم وي لیکن د خپل علم نه فائدہ نه اخلي، چاته فائدہ نه رسي، درس او تدریس او تعلم او تعلیم دا چې نه کوي او په علم باندې عمل نه کوي، وزیر جنت نشي حاصلولی او دته سزا ورکول کیږي د دې په بدله کې. او خاص قرآن حدیث کی چی لکم علماء فضل راغلی شان مرتبه بیان شیدا مراد تناغا اهل علم لیشی علم بانی عمل کی، خلق ترسی، درس او تدریس کی، دعوت او تبلیغ چی کی او چی عمل پی نکی نو قرآن کریم کی داغی بدی ذکر شکل اللہ وی کمثل الکلب شان د سپی مثالی دی، کلوی کمثل الحمار پرشان د خر مثال، کمثل الحمار يحمل اسفارا. نو مقصد د حدیث داره چې علم انسانوں کو فکار د چې انسان ته فائدہ ورسېږي په عملو کې او بل انسان ته دای خودنه وکي. لغوي صرفي تحقیق علم په معنا د شی حقیقت ته رسیدل، ځان پاره پوکول، معلومول، یقین او معرفت او د جمع علوم راځي او د تحقیق مخکې عالمین کې ذکر شوی. باقی د الفاظ بعضو تحقیق مخکې ذکر شوی دی. ينتفع به دا د مجهول صيغه د واحد مذکر غائب د باب افتعال له، ينتفع انتفاعنا استحی انتفاع په معنا د نفي اغسل سرا او په مجرد کې د بای فتحان راغلی دا نفع ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون، قرآن کې دا ماده مجرد نه استعمال شي دا او نفع دینه مصدر راځي په معنا د فائدې ورکولو سره او د دین النفع والمنفعه په معنا د فائدې سره او منفعت جمع منافع راځي او النفعه په معنا د یوزل فائدہ او یو قسم همسا چې زمکه باندې د فائدې لپاره ولې شي جمع نفعات راځي او النفعه د سرمن مزه چې ترشدان پاوی سره داغه اطراف باندې ستل لیکي. کنز په معنا د فنشي مال پزماکه کې هغه شی چې پاوی کې مال محفوظ کیږي لکه صندوق شو، خزانه وغیرہ او ذخیره کړی شوی ورشوی جمع کنوز راځي. کنوز کنز قرآن کی ذکر شئی دی او دا ضرب بابنا مستعمل لکنزا یکنیزو
کنزن دینا مصدر راضی پا مانا دا مال جمع کولو او دینا کنزی هم دی پا مانا دا کجور سرا کمی چی دا یخنی موسم دا پارا جمع کولی شی کجوری گرمی آپ یخنی کی خل مزی کی اس ورا شو دا دیگا اصل مقصد و ترکیب دا مثل العلم مثل مضاف العلم مضاف الیه دا العلم کا الاسلام دا قوت نکره کی لکه لا ينتفع موصوف دی دا صفت دی والله لکه معرفه په جمله سره صفت دا غنی سکی دی خودل دا العلم الافلام دا ان ياكله الذئب وشان دي متركب دا سي مثل مضاف العلم موصوف لا ينتفع فعل بدی ضمیر دی هو علم تراجی دا غی نائب فاعل به جار مجرور متعلق ته لا ينتفع پوری لا ينتفع فعل سره نائب فاعل سره متعلقه دا صفت شد موصوف سره صفت خپلنا دا مضاف الیه شد مثل مضاف سره مضاف الیه نه دا مبتدا شوا كمثل كنز کا حرف جر مثل مضاف كنز مضاف الیه دا موصوف لا ينتفع يرفق فعل ينفق بفعل بدی هو ضمیر دا غی نائب فاعل منه جار مجرور متعلق شو لا ينفق فوری او فی متعلق اول شو فی سبیل الله فی مضاد حرف جر سبیل الله مضاف الله مضاف الیه سبیل مضاف الله مضاف الیه مضاف الیه نا مجرور د جار سره مجرور نا متعلق ثانی لا ينفق فوری لا ينفق فعل سره نائب فاعل سره دوړه متعلق قیلنا دا صفت شو کنزین موصول سره صفت خپلنا دا مجرور موصول سره صفت خپلنا مجرور شو مضاف الیه شو تبارک مکمل مثل مضاف سره مضاف الیه نه دا مجرور شو د جار سره مجرور نه دا متعلق شو ثابتون پر ثابتون اسم فاعل سره د فاعل سره متعلقه دا خبر شو مخکې مثل العلم لا ينتفع مبتدا د پاره او مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه خبریه شو